السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل په سکرین باندې دا رقم ته 3D والپیپران ولګوئ چې تاسې به ټول ورته حیرانه یاست. یعنې ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې دا رقم 3D والپیپران په خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کولو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې دي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ملګرو تاسو دغه اپس تاسو دلته لیدلی شئ چې 3D والپیپرز دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دغه اپس به تاسو ته خلاص شي. کله چې ملګرو دغه اپس تاسو ته خلاص شي د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس چې دا رقم دلته دی تاسو ته رااړوي نو ګور ملګرو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ لږ ټیم غواړي. دغه کله هم ګور ملګرو دا کله چې دغه شو خلاص شو نو د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس چې دا رقم دلته دی تاسو ته رااړوي. دلته ملګرو تاسو ته در 1500 دغه رقم تر 1000 هم زیات والپیپران واړوي. یعنې که ستاسو هر والپیپر خوښ وو صرف او صرف تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او هغه به تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ. یعنې ګور ملګرو دلته تاسو څونه لاندې ځئ هغونه والپیپران دی تاسو ته درکوي. که هر والپیپر به ستاسو خوښ وو هغه تاسو د خپل موبایل په سکرین باندې درولی شئ. نو ملګرو زه ځم یو ښایسته او خوندور والپیپر پیدا کوم. کله چې ملګرو زه هغه والپیپر پیدا کړم بیا به هغه زه تاسو ته در وښیم چې تاسو دا څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل په سکرین باندې یې ودروئ. نو ګوره ملګرو زه دلته راځم دلته یو والپیپر ده زه هغه پیدا کوم. کله چې ملګرو زه هغه والپیپر پیدا کړم بیا به تاسو ته به زه در وښیم چې تاسو څنګه د خپل موبایل په سکرین باندې دروئ. نو ګوره ملګرو زه راځم دغه والپیپر زه به دروم. نو ملګرو ګوره زه راځم دلته د کمانډر دغه والپیپر ده. کله چې ملګرو زه په دغه والپیپر باندې کلیک وکړم دلته به تاسو صرف او صرف راسئ په دا والپیپر باندې به کلیک وکړئ. کله چې په والپیپر باندې کلیک وکړئ دلته تاسو لاندې یو اپشن درکوي ډاونلوډ. صرف او صرف تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ په یو منټ کې نه تقریبا بیخي زر دغه ډاونلوډېږي. ملګرو کله چې دغه ډاونلوډ شو نو بیا به تاسو راسئ سیټ والپیپر به وي. کله چې ملګرو تاسو سیټ والپیپر ووایي دغه به بیا دلته باندې سیټ شي. نو ملګرو ګوره اوس ما ډاونلوډ کړی ده تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره ملګرو دا څو نفرو ډاونلوډ کړی د هغه هم دلته تاسو ته درښیي څو کمنټ وکړی د هغه هم درښیي او دغه رقم څو خلکو لایک ورکړی د هغه هم دلته دی تاسو ته درښیي. ګوره ملګرو هغه ډاونلوډ شو. کله چې هغه ډاونلوډ شو بیا به تاسو سیټ والپیپر ووایي. کله چې ملګرو تاسو سیټ والپیپر ووایي ګوره وایي لوډینګ لایو والپیپرز ملګرو هغه ملګرو لوډینګ کېږي. کله چې دا لوډینګ پوره شو نو ګوره ملګرو کله چې بیا دلته ګوره تاسو په دې باندې کلیک وکړئ هغه به دا رقم 3D روټیشن هم کوي. نو دغه رقم اوس به تاسو راسئ په سیټ والپیپر باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټ والپیپر باندې کلیک وکړئ دغه به ستاسو د موبایل په سکرین باندې ودرېږي. دغه رقم کوم نور هر څو به درول خو به تاسو ویل چې تاسو خپله هم په درولی شئ. ګوره ملګرو زه اوس راځم هغه والپیپر ما په ودروئ. کله چې ګوره زه د موبایل سکرین دور کوم هغه والپیپر به هلته لایو سره شوري هم یعنې دغه رقم خپل افیکټونه هم په راځي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.